د یو داسې ښځې واقعه چې هغه په خپلو خبرو کې په خپل وایس میسج کې هغې خپله واقعه بیان کړې ده. خپله واقعه کې وایي چې 3 کاله مې د واده شویو بچي مې نه کېدل، خو هغه بیا په کومه طریقه باندې او چا مجبوره کړه چې هغه یو پیر ته لاړه شي او دغه پیر ورسره ناروا کار وکړو. نو دا واقعه څنګه مخې ته راغله؟ قدرمنو، دغه ښځه چې فرضي نوم یې رابعه دی او په خپلو خبرو کې وایي چې زما ډېر په مینه باندې واده وشو. د واده په لومړو کلونو کې زه مې خپل خاوند سره ډېر زیاته خوشحاله وم او وایي چې زما به ډېر زیات قدر کولو، تر دې حده چې ما ته به مې خاوند ویل چې ستا په ساه کې زما ساه ده او خاوند مې رانه ډېر زیات خوشحاله هم و. خو وایي چې 3 کاله پس بیا داسې ورځې راغلې چې زه پوهېدم چې خاوند مې زما نه اوس یو قسم ځان ساتي یا رانه نفرت کوي، ځکه چې هغه ته د اولاد ضرورت او زما نه اولاد نه کېدلو. دغه ښځه وایي چې ما خپل علاج هم کړی و، خو ډاکټر یې ما ته ویلي و چې ته بالکل ټیک یې، ستا خاوند ته پکار دی چې هغه خپل علاج وکړي. وایي چې موده تېرېده، ما خپل خاوند ته هم ویل خو هغه علاج نه کول غوښتل، په دې وجه باندې چې هغه ویل زه سړی یم او زه بالکل جګ جوړ یم. نو د وخت سره سره وایي چې ما ته یو ملګري مشوره راکړه او زه یو پیر ته لاړم. هلته راته هغه پیر وویل چې ستا مراد به پوره شي، ستا به اولاد پیدا شي، خو ته د جمعې په ورځ باندې راشه. بیا کله چې زه د جمعې په ورځ ورغلم نو وایي چې هغه پیر هلته ګیره کړم، راته یې وویل چې بله هېڅ چاره نشته چې ستا اولاد وشي. دا خو ظاهره خبره ده چې ته به ټیکې جوړه وې او وایي چې تا علاج هم کړی دی، نو ته جوړه یې، ستا خاوند کې مسله ده، خو خاوند دې خبرو ته تیار نه دی. نو په دې وجه باندې ته خپل کور مه بربادوه، هسې نه چې تا ته د خاوند طلاق درکړي. دا ښځه وایي چې زه د هغه په خبرو کې راغلم او بیا ډېره مجبوره شوم چې ما ورسره دغه بل کار وکړو او د هغې نه پس بیا وایي چې څو میاشتې ما مسلسل دغسې بدکاریانې کولې چې بیا وایي زما یوه لور پیدا شوله. کور کې خوشحالي راغلله چې د دې کور یو بچی پیدا شو، خو وایي چې ما ته د هر څه هېڅ معنا نه لرله. وایي چې زما دنیا ورانه شوې وه ځکه چې زما عزت لوټ شوی و. نو په دې ویډیو کې موږ ته دا یو پیغام هم میلاویږي چې هېڅکله هم په دې خبرو باندې انحصار مه کوئ چې سړی به ټیکي یا ښځه به ټیکي. کله چې هم د چا اولاد نه کېږي پکار ده چې دواړه خپل علاج وکړي او په صحیح طریقې سره هغه څه وکړي چې وروسته پرې بیا پښیماني نه وي.